که له یوې خوا سږکال د نورو کلونو په پرتله مزار شریف ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره شوې او هیوادوال د لوی اختر لمانځلو لپاره پر چمتووالو بوختې، خو له همدې بېروباره په استفادې له هټیوالو غلا او جیب وهنې هغه ستونزه ده چې پخوا به ترې خلکو شکایتونه کول، خو اوس د بلخ ځایي مسؤلین د مخنیوي ډاډ ورکوي. د بلخ ولایت امنیه قمندان مولا عبدالرازق راشد وایي د اختر پر رسېدو ټول ولایت کې امنیتي تدابیر کلک کړي او په هغو مشکوکو سیمو کې چې ښارمېشتو به ترې د غلا او جیب وهنو شکایتونه کول ګرځنده ګزمې او چکمنټونه فعاله کړي دي. الحمدلله د لوی اختر د رسېدو په مناسبت باندې موږ د بلخ ولایت په بېلابېلو سیمو کې امنیتي تدابیر نیولي دي چې کوم ځای کې موږ ضرورت وي نو هلته مو الحمدلله ښه پوره تدابیر امنیتي نیولي دي. نو موږ هماهنګي سره کړې ده لکه کلي اردو دی او استخبارات دي او قطاعات دي، ټول په هماهنګۍ باندې پلان جوړ شوی. د پلان د مخه هر چاته منطقه معلومه شوې، هر څوک خپل په بخش کې انشاءالله پوره امنیتي تدابیر لري. نو انشاءالله ټول ولس ته موږ دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله کوم مشکل به نه وي د امنیت له لحاظه څخه. بالخصوص په بلخ کې موږ ډېر امنیتي تدابیر نیولي دي چې د بلخ په ولسوالیو کې مو هم پلانونه جوړ کړي، هلته مو امنیتي تدابیر نیولي دي او په ښار کې داخل کې مو الحمدلله امنیتي تدابیر پوره نیول شوي دي. یو شمېر ښارمېشتي وایي د اسلامي امارت پر راتګ سره مزار شریف ښار کې د هر ډول جنایي پیښو مخه نیول شوې، خو د اختر په شپو ورځو کې له امنیتي ارګانونو د امنیت لا ټینګښت غوښتنه کوي. انشاءالله اوسه پورې خو داسې چندان داسې چیز نه دي، امنیت خو ډېر ښه په اصولو روان دی، ډېر ښه په طبیعت روان دی، داسې ښه وضع ډېره ښه جوړه دی او چا شکایت نه ده کړی. اوسه پورې ډېر ښه امنیت خوبه شد، فضل خدا هیچ کدام گپی نیست، چور و چپاول گپا نیست، نگاه امنیت هیچ مشکلی نداریم. درخواستی هم است که امنیت به دل گل بگیره، از مردم به دل گل بیروبار جایی که موتورها به جای توقف میکنن نمونه، پیاده‌روی‌ها را آزاد بسازه، اینمی امنیت اید اینمی دیگه که باید تامین بسازه. په همدې حال کې امنیتي سرتېري خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او له هیوادوالو غواړي چې اختر دې پرته له کومې ویرې ولمانځي. سرتېري همدارا زیاتوي که خلک ورته د مشکوکو کسانو د لیدو پر مهال احوال ورکړي نو دوی به وکولی شي د هر ډول پیښو مخه ونیسي. خلکو ته موږ ډاډ ورکوو چې موږ د خلکو امنیت نیولی دی، الحمدلله خوندور دی امنیت او خلک دې موږ سره همکاري وکړي. ولس چې کوم خبرې د وزیر سره د شریک کړي او الحمدلله موږ خوندور د داسې امنیت نیولی، نور به امنیت پسې نیسو. اختر را روان دی، خلکو ته دا اطمینان ورکوو انشاءالله چې دا اختر په ښه خوښۍ سره ولمانځئ او موږ هم د ملت په خدمت کې شپه ورځ په چکمینو ولاړو او ملت یې دا همکاري وکړي چې مثال هر مشکل پېښ شو 199 زنګ ووایي د پولیس شمېره ده او نور انشاءالله موږ هېڅ مشکل نه لرو، ملت یې زموږ سره همکاري وکړي، موږ سره ولاړ یو. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو راهیسې پرته له اخترونو هم بلخ ولایت کې امنیت ټینګ دی او له 3 کلونو راهیسې پکې هېڅ کومه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. امان الله عادل، حریت راډیو، مزار شریف.